فرض پنځل منځونه کړه تقوا کوا غورا رحمتنا کړه تقوا کوا غورا رحمتنا کړه تقوا دویمه جمع غوره نه ده. البته یو داسې مسجد چې مثلا د لارې مسجد دی مستقل امام نه لري اذان پکې یا کیږي یا نه کیږي یا مثلا یو کس په حالت د سفر کې دی او لاړ د لارې په یو جومات باندې تېرېږي عموما سړی کابل ته ځي مثلا د لارې مساجد دي که په دغې کې اول خو به سړی بیا هم کوشش کوي چې اوله جمع کې شرکت وکړي خو بعضې وخت کې لږه مشکل وي که دویمه جمع وشي کله ناکله معمولي داسې نه جوړوي نو مشکل پکې داسې ډېر نشته دی. کوشش کول پکار دي چې د مسلمانانو په مابین کې د اتفاق او د اتحاد کوشش وشي د اتفاق او د اتحاد مظاهره وشي دا په ټولو کې غوره طریقه ده. بیا هم که دویمه جمع کېږي نو فتاوه هندیه لیکلي دي چې فتاوه عالمګیري باندې چې مشهوره ده په شپږو جلدونو کې هم راغلې ده په لسو کې هم راغلې ده. به هر صورت که د دې دپاره اقامت وشي نو مستحسنه او غوره خبره ده. کړه تقوا کوا غورا رحمتنا کړه تقوا